اوس هم په ډېر ادب او درنښت سره دریځ ته رابولم د جامعه رحمانیه عرفانیه ام المدارس د محترم حاجي آغا صاحب د مدرسې په نمایندګۍ محترم مولوي امان الله آغا صاحب ته چې دریځ ته تشریف راوړي او قدرمنو سامعینو ته خپله عالمانه وینا واوروي. محترم مولوي امان الله آغا صاحب. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإخلاص سري استودعته قلب من أحببت من عبادي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق الله العظيم. محترم مشايخ عظام و علماء کرام و استادانو، چونکې زما د تقریر زمینه د غوج او برابرۍ ته یوازې د یو مدرسې نمایندګي هم نسم کولای، د مرګورو نمایندګي هم نسم کولای، یعنی خلاصه دا د یو بل حیثیت ته چې مفتي صاحب ته الله موږ ته راکړی، داسې د مدرسې په نمایندګي باندې یو څو خبرې کولې، داسې یو برخه یو حصه ده، بل هېڅ حیثیت نشته. محترمو، چونکې وخت کم ده، د منتظمینو لخوا څخه داسې خواهش ده چې یو 10 دقیقې یا 15 دقیقې خبرې وشي، نو ځکه به خبره انشاءالله عزیز ډېره اوږدوم نه، چونکې ما زمینه هم د دې لپاره برابره کړې نه ده چې اوس یې راته وویل چې بس د مدرسې د نمایندګي پر برابر په وجه ته یو څو خبرې وکړه. زما په دماغ کې انشاءالله العزیز یو 2 خبرې مهمې دي محترمو مسلمانانو. یوه د خپلو ورونو فاضلانو ته د مذاکرې په شکل، د توصیې په شکل نه، دې ته یوه خبره کول، یوه بله خبره چې عام ملت، مجاهد ولس، مجاهدین، عمرا ورسره مخامخ دي د کافرانو له طرفه څخه پر دې باندې یوه کوچنۍ خبره. اولنۍ خبره خو دا د محترمو مسلمانانو چې په دې کې خو هېڅ شک و شبهه نشته چې علم الله جل جلاله د مسلمانانو د رفعت، د انسانانو، د مسلمانانو، بلکې مطلقې پوهه الله جل جلاله د انسان د رفعت سبب وګرځوي په دنیا کې هم په آخرت کې هم. او په دونه ډیرو آیاتو کې الله جل جلاله د علم فضیلت بیان کړی ده، په څونو زیاتو احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم فضیلت بیان کړی ده چې مخکې آیات مبارکه ما تاسو ته تلاوت کړي چې الله جو فرمایي چې الله جو ور کړي د علما، خلاصه یې دا ده ډېرې درجې الله جو علما او ته پر عامو انسانانو باندې مسلمانانو باندې ور کړي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عالم فضیلت پر بل عام مسلمان عبید باندې دا چې د لکه زما فضیلت په تاسو کې پر یو کس باندې. او د طالب العلم دپاره په حدیث شریف کې راځي ملایکې وزر غوړوي، او طالب العلم چې په هدیره باندې تیر شي 40 شپې الله جو پر هدیره ته عذاب نه ورکوي. او امام تبرین رحمه خدا واقعا ذکر کړی دی چې د طالبانو سره څوک کومک کوي یو کافر الله جو ته ایمان نصیب کوي، او په قیامت کې به علما شفاعت کوي، او علما د انبیاء وارثان دي. نور تفصیل ته ضرورت نشته، خو را بس مهمه خبر دا ده چې دا څه وخت الله جو سره دونه رتبې ورکوي. زما دې قسم په خدای که الله جو په دې جلسه خوشاله کېږي، په ذات الهي که الله په امامت خوشاله کېږي، مطلق امامت، په ذات الهي که الله په مطلق تدریس خوشاله کېږي، په ذات الهي که الله په خاص ټکانو خوشاله کېږي، الله جل جلاله په اخلاص خوشاله کېږي. الله جل جلاله زړه ته ګوري، هیڅ اعمالو ته ظاهري تعالی جو نه ګوري، اعمالو ته په دې خاطر ګوري چې دا پر کم نیت او پر کم اخلاص مرتب دي. محترمو ورونو فضلاو، امام غزالی رحمت الله تعالی علیه وفات شو، یو چا په خوب ولیدی، یو ډېر معتمد کتاب دا واقع راخسته ده. شاګرد ورته وویل، شاګرد په خوب لیدل چې الله جو څه در سره وکول؟ ول الله معاف کړم. په څه شي ول معاف کړې؟ ول ما تعالی جو ول ما خو معاف کړې، په څه شي به مې معاف کړی؟ ول ما یا الله 15 کاله شاوخوا ما خاص الله ویلی ده، 15 کاله شاوخوا قال الله وقال رسول ول الله په دې مې نه بخښلی.
ول ما ول یا الله په څه شي دې وبخښلم ول تا یو وخت یو کتاب لیکئ مشباڼۍ درته پرته وه په دې مشباڼۍ کې دې دغه کړک ننوستی هلته لوند سو په هغه رنګ باندې تاسې دا راپورته کوئ یو مچ پر دې باندې کښېنستی تا ول مې کودلی چې تږی ده نو دغه اوبه به چې په دې رنګ باندې داسې دې نیولی و دا کړک چې مچ والوته بېرته دې خط نمیشته په تصنیف دې کاوه دا مچ په خاطر مې بخښلی د الله جوهر داسې کارونه دي چې دا ظاهري شیانو ته الله جوهر نه ګوري دی ظاهري شیانو ته هلته ګوري چې ستا زړه نیت مسمم وي زه د طالبان د کله کله واقعیت تعلیم په ورځ باندې کومه چې یو امیر به یې دا ټول افغانستان مثلا بل ملک به الله جوهر د ده په خاطر آزاد کړي په دې ملک به اسلامي نظام جاري سي مدرسې به یې محکمې به یې دی به الله جهنم ته بیایي دا به څنګه صورت د ده به نیت مسمم نه وي د مجاهد چې نیت مسمم نه یم الله کامیابي راولي خو ځنډوي یو څه خو هلته به یو ډېر کس چې د ده په امریت کې به وروسته وظیفه اجرا کړي محضن لله الله به مقصد اعلی والا جنت ته بیایي داسې تدریس تعلیم ټول شیان داسې دي رضی مختار ناصر مبحث الاذان کې واقعه لیکئ د کوچنۍ واقعه ده وایي که یو سړی امامت کوي او دا امامت یې د اقتصاد ذریعه وګرځوئ محض کور یې چلوئ مقصد یې کور چلونه وه له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته تلئ له یو ولایته بل ولایت ته تلئ مقصد یې محض کور چلونه وه وی فهو ریاء دا ریا ده تر دې آیات را لاندې چې الله فرمایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا تر دې آیات را لاندې ده او که چا په امامت کې مقصد رب العالمین اوس یا الله تدریس کوم مقصد مې یوازې تدریس ته خدایه تروخانداري ښه کولی سم تجارت په فن کولی سم الله خو د دې تعلیم و تدریس لپاره دلته پاته یم فهو جمع بین العبادتین الله به مکمل د کسب حلال ثواب هم ورکوي او د تعلیم و تدریس ثواب به یې هم وي نو محترمو فاضلانو ورونو د مذاکرې په شکل داسې شی په ځان کې راولي چې امامت تعلیم تدریس دا محض لله الله دې موږ په حرمت رسول الله محض لله وګرځوي اوس داسې وخت راغلی دی تقریر کول مدرسه جوړول امامت کول په ډېر زحمت به لله ګرځي دا مې تاسو ته د مذاکرې په شکل ملګري زما انزولي بس دا رقم کار وکړي او دا شی څنګه راځي دوه دقیقو کې به بله خبره ته کوم محترمو ورونو دا څنګه راځي امام رباني صاحب هم توبه شریف کې لیکلي دي وای نن عصر کې که یو څوک مستقیم په دین باندې عمل کوي او محض لله تعلیم تدریس بل جهاد ګرځي وای عنکار شي په دې لاره کې مصرف کې او خاص محض لله وګرځي چې څو تا د اهل الله او اولیاء لاس نه نیولای د یو چا سره چې دې دنیا ته د کو دو پور کړی دا دنیا تر کړی دا غوت د لاس نه ور کړی نن وخت عنکار دی وای نن وخت بل لاره نشته د هغه چا چې د پای دنیا ته ور کړی ده نو غو سره به تعلقات په زور نه کیږي یوازې د سترګو حفاظت وای نشي کولای د سترګو حفاظت بیا به ته نور زړه حفاظت څنګه وکړي امامت محض لله تدریس محض لله مدرسه محض لله بلا طریقته بلا دغه لارو څخه بلا اولیاء او تعلق څخه ممکن نه ده ممکن نه دا وای ډیر سخت په تکلیف به یو انکار پیدا کېدای شي ممکن شي خو انکار ډیر زحمت موږ لیکلي دي موږ تاسو تجربه کوو کوم چا چې مولانا اشرف علي صاحب فرمایي موږ تاسو الحمدلله ټول اهل طریقت یو هغه وایي چې یو طالب داسې روان شي په طریقت کې داخلي زه پروژو پیژنم وایي ما څو کاله تجربه کړې زه پوښتنه ځینې وکړم هغه اهل طریقت عاجز روان نو دا یوه خبره د مذاکرې په شکل خپلو ملګرو ته مې دا وکول دویمه خبره محترمو چې کومې رادیوګانې پر کومو خبرو اوس رغېږي اوس عصر کې د اسلامي امارت په مقابل کې چې تاسې په دین نه پوهېږئ تاسې د اسلام په حقانیت نه پوهېږئ تاسې د ښځو حقوق نه پېژنئ تاسې حکومتداري نه پېژنئ نو زه د دې رایه تاسو ته بیانوم په ډیموکراسي کې په ډېر اساساتو ډېر قوانین شته دوه یې درته بیان یو شخصي ازادي د ډیموکراسي او یو مذهبي ازادي چې د دې غواړي کوم طرز حکومت هغه دغه شی ده دغه دوه شیان پکې ضرور دي شخصي ازادي دا د شخصي ازادي که د یو چا ورور مرتد سو کافر سو عیسائی سو دا ورور یې تر لاس نسي رانیوای که کوم ورور د یو چا مرتد سوی کافر سوی دا ورور تر لاس راونیوي چې ته ولې مرتد سوی کافر سوی دغه ورور په حکومتداري کې په ډیموکراسي کې مجرم د دغه به بندي کېږي ځکه دا د دغه سړي مذهبي ازادي ده که عیسائی سو دا خدای وایي او دا وایي دا د اسلامي قانون بولي او الله جل جلاله په دین کې څنګه راځي وجدي بیا هغه ورور هغه مړ کړي چې مرتد دا څنګه حکومتداري ده اوس څوک په دین باندې پیږي دا مذهبي ازادي ده که هر څه په رادیو کې دی ویل چې تاسو درې څلور شپې مخکې ما یو خبره واورېده زنانه غږېده دا ډېره مهمه خبره ده دا د دین خبره ده زنانه غږوله و د حضرت عمر صاحب په وخت کې یوه زنانه ښارواله و چا بروېدلې دا خلکو ما خو تر اوسه نه دي لیدلي چې حضرت عمر رضی به یو زنانه ښارواله کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې له موږ څه
ابوبکر صاحب برعکس شیطان داسې نه بیریږي لکه عمر صاحب چې دی به روان و نجونې به دریاوې پرېښوې دې څنګه زنانه ښاروله کوله دا وایي دا خبره په دین کې راځي دا په دین څه شی تړل دي دې څنګه شو امام ندوي صاحب یوه خبره لیکلې ده وایي زما سره دا عوام شته چې د دنیا مسلمانان نعوذ بالله من ذلک په یو اجتماعي ارتداد اخته نه شي دا خبره امام ندوي صاحب را کړې ده هغه له دا رقم خبرو څخه دا د اسلام په مقابل کې خبرې بل څه نه ده ګورې اخري خبر محترم مسلمانان عوام مسلمانان ته وایم علما خو دي په دې سر خلاص کې دا هر څه خبرې په رادیوګانو کې کېږي دا دین په مقابل چې د حکومتداري په مقابل باندې کېږي چې داسې با جوړ کې پوه شئ په ډیموکراسي کې وایي له کوره زنانه او مردانه دواړه پوره راوتای شي هېڅ فرق یې نشته نو بیا ولې رب العالمین فرمایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى ولې الله وایي ولې وقرن ویل په کور کې نارینه وکښېني وقرن منصغه ولې ویلې ده ته خو دا فرق یې نشته د دې سړیا کې د کوم مخاطب راځي چې دا پوره باید راوځي څه دا اسلام وایي که طالب وایي دا وایي نر او ښځه یوه درجه لري هېڅ فرق یې نشته دا وایي که نه وایي مسلمانانو او دا د ډیموکراسي اساس ده نر او ښځه یو رقم دي هېڅ فرق یې نشته بیا رب العالمین ولې فرمایي چې وللرجال علیهن درجه الله وایي نارینه پر ښځه یوه درجه لوړ ده دی خو به دی نه ده لوړ دی وایي دا دواړه سوی نر امیر نشي کېدای چې دی به امیر دا مامور او رب العالمین څه فرمایي وللرجال علیهن درجه الرجال قوامون علی النساء نارینه پر زنانو مسلط دي پر دې باندې امیران دي هغه یو فرق نشته ولې دواړه سره یو شی دی یو ځای به راځي نو مقصد دا ده دغه کومې خبرې چې کېږي په دې د عام مسلمانان باندې پوه شي چې دغه ځای چې د علماو زما په نظریه دا ده چې کوم عالم یوه خبره کولی شي د دې په مقابل کې اواز پورته کول او د دغو خلکو جوابونه کول دا ډېر سخت شدید ضرور دی په دې خاطر چې عام نافهمو مسلمانان بیا دا ګمان وکړي چې کوم علما شرعي نظام غواړي یا طلباو امارت اسلامي نظام غواړي دا لکه رښتیا د ښځو دا رقم حقوق دي د ښځو دا رقم حقوق چې د کافرانو په تیاره شي ټال شي په دغه غوښې دې پسې ولاړې شي خپله زنانه دورې په وخت ته شاته راځه کوشنیان په میدان کې پاته نه دي کومې خوا ته ځغلې مسلمانه خو ستا خو دا رقم قانون خوښ ده داسې اواز کول په دې مقابل کې زما په نظریه باندې که یو څوک اسلامي امارت تایید کوي خصوصا د علماو داسې ډېر سره وظیفه ده چې په دې مقابل کې ډېر فکرونه وکړي په دې مقابل کې رسالې جوړې کړي د اوسني عصر دپاره چې دی وایي دا یو شی د قرآن وایي یو شی نه دی بیا دغه مسلمانان چې په مقابل کې هم نه وي ولاړ په کوټه کې ناست په رادیو کې غږېږي دا څه رقم خبریالان دي تاسو دا فکر وکړئ دا څنګه رادیوګانې دي ما مسلمان هسته ته څنګه مسلمان یې دا ته ورسره بدرګه کوې که نه ورسره بدرګه کوې دا خو د قرآن او د حدیث په مقابل کې خبرې دي زما په دماغ کې دا راتېره شوه هر وخت چې رادیو نیسم دا ډېر سخت شدید زور راکوي زما په دې کوچني حالت باندې بیا لوړو علماو الحمدلله استادانو مشایخو ته بیا تر دغه ډېر زیات زور وکوي نو زما نظریه دا ده کوم علما چې مجالس کوي کوم په تقریرونه کوي پر دې برابر د کافرانو په مقابل کې ډېرې سترې څپې را روان دي محترم مسلمانانو الله جو به امارت تاییدوي چې الله یې تایید کړي الله یې وپېژني مخلوق ته بیا ضرورت نشته خو صرف یوارې خپله وظیفه او خپله مسؤلیت دا ده چې علما او مسلمانان د دې دفاع په مقابل کې محکم ودرېږي الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د آخرت او د آخرت کامیابی را نصیبه کړي په دنیا کې کامیابي دا د محترم و چې الله جل جلاله په ذکر اذکارو سړی موړي او په قیامت کې کامیابي او عاقبت الله جو رضا ده او هغه انشاء العزیز پر دې ور مرتبه ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب ساقد میړنی زلمی ودان افغانستان ساقد میړنی زلمی ودان افغانستان ترزن کفر شکن مرد میدان افغانستان تاډیری ککری د یرغلګرو کړلې ماتې تاډیری ککری د یرغلګرو کړلې ماتې اوچت اوسې راټیټ نه کړئ جهان افغانستان د سپینې ماڼۍ مس غرور د غیږه کې انبار کړ د سپینې ماڼۍ مس غرور د غیږه کې انبار کړ سلام دی صد سلام دی درته ګران افغانستان چې تا راڅملولې پاڅېدلې بیا هېڅ نه دي چې تا راڅملولې پاڅېدلې بیا هېڅ نه دي ورکړی د عبرت درس د جانان افغانستان غوټۍ د امیدونو د ګلونه سبهار سه غوټۍ د امیدونو د ګلونه سبهار سه په اوښکو د بیا لمچ ګریوان افغانستان چې ستا د ورانېدو په نیت راغلي ستا ترغېږي چې ستا د ورانېدو په نیت راغلي ستا ترغېږي اوس هم یې اندامونه په لړزان افغانستان ساقد میړني زلمي ودان افغانستان تورزن کفر شکن مرد میدان افغانستان جزاك الله خير الجزاء واحسن الجزاء بارك الله لشاغلي محترم مولوي امان الله اغا صاحب څخه یوه نړۍ مننه کوم الله رب العزت دې د ده په عمر علم او خدمت کې برکات واچوي